په دې هلک باندې یو هلک مین و، نو دې ورسره دوستانه نه کوله. نو بیا هغه هلک راپاڅېدو او دا یې قتل کو. وایي دا خلک ولې خلک وجني، په دې څه شوي دي او حقل یې خپو کې دی که سر کې یې واښه شوي دي. مقتول زید سره چې کوم دی نو د باندې پښتو کې ورته مین وایي، ځان یې پرې مین ګڼلو او هغه یې خوښ و. هغه به چې کوم دی نو د دوی د دې ملګرتیا نه او د دوی د دغه نه انکار کولو. ملګرو یو داسې واقعه مخې ته راغله چې یو دوه هلکان وو، نو هغه یو هلک په بل باندې مین و، نو هغه ورسره دوستانه هغه نه کوله. نو هغه هلک راولګېدو او کم دا سودیس ماشوم چې دی تاسو هغه په سکرین باندې ومولیدو، دا یې هغه قتل کو. چې الله پاک یو سړی لږ غونده کې ښه پیدا کړي نو هغه به ګذر بسر نه کوي چې زموږ خلک دونه ظالمان شو، دونه زناور شو مونږه. لکه زه به دا ویم چې دا کومه قیصه چې دا زموږ په معاشره کې خیبر پښتونخوا کې ډېره زیاته عامه ده. که چرې هم چېرته یو ښایسته هلک وي نو په هغې پسې چې کوم خلک شاته لګېدلي وي د ګل په شان بچی به قتل شوی نو وجه څه ده؟ د معاشرې لپاره زما دا پیغام دی چې خدای له وګورئ په دې خپلو وړو مه کنټرول وکړئ، چا سره یې پرېږدئ مه. یعنی موږ په بار په ویډیو کې دا وایو چې آیا په خپل کم کشران چې ستاسو دي، کم بچي چې ستاسو دي، په هغې باندې خصوصي نظر وساتئ. یعنی تاسو ته ما په تېر شویو ویډیوګانو کې هم ویل چې بیا چې کم انجام د هغې راوځي هغه به ښه نه وي. لکه نن چې کم سبق چې موږ ته مخې ته راغی هغه هم تاسو وړاندې دی چې یو هلک لکه دا څونه کم عمره دی، تاسو کتی شئ د ده یو بل هلک دا تاسو ته زه خیمه تاسو کتی شئ په دې سکرین باندې دا کوم ګرفتار کړی چې دي د دې عمرونه تیسونه ډېر زیات سیوا دي. نو د دې دا کم دوه کسان چې دي دیو به د ځان سره ګرځوو یو ځای ته او بل ځای ته به یې بوتلو، اخر یې به ورته څه داسې غلط څه ډیمانډ کړی وي. نو دا کم سودیس چې دی نه ده منلي او دا بیا لګېدلي دي او دا سودیس یې هغه قتل کړی دی. نو یو ډېر زیات افسوسناک خبر چې هغه دی. نو زه تاسو ټولو ته اخر کې یو ځل بیا وایم چې ستاسو کم ماشومان وي، کم بچي وي، کم کشران وروڼه وي، په هغې باندې خصوصي نظر هغه وساتئ، که نه د هغې کومه نتیجه چې بیا راوځي هغه به هم په دې صورت کې وي تاسو له به یو غم یو شرم هغه بیا ګوري. نو کومه دغه ویډیو چې نوې راغل وه هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.